السلام علیکم ورحمت الله. ګرانو هیوادوالو، خدای مو ژوندي لره، خدای مو غم راکړو. هیوادوالو غواړم چې د افغانستان د روسانو د جهاد په اړه او په هغه وخت کې د غربیانو د دسیسې په اړه څه وغږېږم چې څنګه یې د افغانستان د جهاد د بدنامولو دپاره هڅې کولې. هغه جهاد چې د روسانو په مقابل کې، البته زما مقصد هغه جهاد دی چې کله روسانو پر افغانستان یرغل وکړي، بیا افغانانو کله چې په افغانستان کې د ثور کودتا وشول، افغانانو هغه ته د افغاني تحول په سترګه وکتل. که څه هم په هغه کې ډېر جنایتونه وشول، د ملا سید خان په نوم په زرهاو انسانان، په لساو زره انسانان تر ننه ترې تم شول، ورک چې چا لیدلي، مړ ژوندی هم چا نه دی لیدلی. په افغانانو فکر کوي چې دا یو افغاني تحول راغلی دی، خامخا به داسې کېږي. ولې کله چې یو بچاګردي راځي، حتی یو رژیم چې د آزاد بازار او آزاد رقابت د دیموکراسي څخه ځي، بیا کمونیستي ته په دې کې حتمن تلفات راځي. خو په دې کې خلکو بیا هم دا ومنله. کله چې بیا ترکی مړ شو، د هغه پر ځای امین راغلی، بیا هم خلکو دې کې څه نه ویل چې دا یو افغاني تحول دی، راځي خامخا دوی د پلار په مقابل کې حرکت کوي. بیا چې ببرک په اول ځل د تشکن راډیو څخه اعلامیه ورکړل چې نو د افغانستان رئیس جمهور هم روسانو مستقیما مداخله وکړل، امین یې مړ کړي، درالرحمن په ماڼۍ کې امین مړ کړي، هلته یې د منځه یوړي. دغه وخت بیا افغانان پوه شول چې دلته یو څه روان دي او دا د خارجیانو دي، د افغانانو په اراده دا کار نه چلېږي. بالاخره افغانانو په لومړي سر کې د الله اکبر څخه شروع کړه چې په کورو او بامو باندې بیا الله اکبرونه ویل. دا الله اکبرونه اخر داسې مرحلې ته ورسېدل چې تا به فکر کوئ، د کندهار ښار مثال زه در کوم چې دا ماښام به شو، تا به فکر کوئ چې دا ښار ټول لړزېږي په دې الله اکبر په نارو. ټول بامو ته ختل، د الله اکبر نارې یې ویلې. په دغه وخت کې دوی ډېر کوښښ وکړي، کمونیستي رژیم غواړو چې د الله اکبر نارې د توپک په زور خاموشه کړي. ځینې ځای کې خلک په شهادت هم ورسول چې هغوی به د الله اکبر نارې ویلې. په هغه ورځ تر بلې ډېرېدلې، یعنې لږېدلې نه. اخر د الله اکبر نارې داسې مرحلې ته ورسېدلې چې پر دوی باندې بې له ټک او بې له توپه خپل ځایونه، یعنې خپل کورونه پکښې خپل د دوی پوستې یا د دوی حکومت په لړزه راوستي. بالاخره خلکو د کورو څخه چا توپنچه درلوده، چا توپک درلودی، د دوی پر ضد چریکي عملیات په ټولو ښارونو کې شروع شول، په ټول افغانستان کې. په کندهار کې خو ډېر شروع شول. حتی داسې وخت چې راغلی چې د ورځې جېش نفره په چریکي عملیاتو کې د ښار په هر کونج کې ویشتل کېدل. کله چې به یې وویشتې، بیا یې توپنچه ځینې وړل. توپنچه داسې په دغه وخت کې داسې و چې سر یې چټ باندې لیلام، یعنې غنیمت و، دغه خپله مجاهد هغه توپنچه. نو کرا د مجاهدینو لاسته روسي وسلې هم لاسته ولوېدلې چې په هغې جمله کې کلشنکوفونه او د ټیټي توپنچې وې. په هغه وخت کې ډېر مشهوره وه. بیا چې به کله هغه لاسته ورغله، نو خو در هغه نور هم دوی وسلوال شول، نور هم قوي شول. بالاخره د چریکي جنګونه په جبهې جنګو بدل شول د روسانو د راتګ وروسته. خو آخر داسې مرحلې ته ورسېدل چې غربي هېوادو هم تر دغه وخته په مجاهدینو ډېر اعتبار نه کوي چې دوی به د روسانو سره وجنګېږي، به د روسانو د بمباریو او د هغو د درنو توپو طاقت راوړي. کله چې روسانو خپل پر دغه مظلوم ولس باندې یا د افغانانو مظلوم ولس باندې هر څه ظلمونه کول، هغه نور پاڅېدل، نور لوړېدل، نور یې جذبه د ایمان قوي کېدل. امریکایانو په دغه وخت کې یا غربیانو په دغه وخت کې د پاکستان د لارې عربو ټول نړۍ په اصطلاح، هغه غربي نړۍ چې د کمونیستانو ضد وه، سره د عربو هېوادو او مسلمانو هېوادو ټولو خپلې مرستې افغانانو ته شروع کړلې، چې په هغه کې هغه مهاجر چې په ایران او پاکستان کې اوسېدل، په خاصه توګه پاکستان کې ټول ته راستنونه حواله شول. یعنې کله چې به د هغو کورنۍ په هجرت کې وې، د هغو د ډوډۍ او نفقې غم د دوی سره نه و، یعنې هغو ته مکمله خرڅ او راسن ورکول کېدی. نو بیا نارینهو یا ځوانانو په افغانستان کې ښه په ارام اعصابو جهاد ته ادامه ورکوله. په دغه وخت کې د جهاد سنګرونه دونې تاوده شول چې په روسانو باندې بیخي د تګ و راتګ
د اکمالاتو لارې ټولې سخت سولې، یعنې دوی چې به یو کاروان تر کندهار ولایت تېروي، د کندهار د حوض مدد څخه چې کله به د میوند ولسوالي راچیر سو، چې اوس پرې د ژړۍ ولسوالي په نامه یادېږي، په دغه ولسوالي کې به د دې یو قطار په 10 ورځې په 11 ورځې نه تېرېدی. که به په هغه کې 1000 ټانګونه و اکمالاتي موټرانو، په هغه کې به حتماً 100-200 د منځه تلله. داسې مرحلې ته ورسېدله. ډېر د دې سره دوی په عذاب سو. په دغه وخت کې غربیانو هم پوه شول چې دا خلک که د دغه جهاد کامیاب او بریمن راووځي، دا به په نړۍ کې یو ستر افتخار د اسلام د لوړېدو سر لوړۍ دپاره. نو غربیانو کوښښ وکړي د دې جهاد د تخریب دپاره، یا په هغه وخت کې د جهاد په قومندانانو کې خپل خلک انتخابول، بیا د هغو څخه د جهاد د بدنامۍ دپاره کار اخیستل. دا د غربیانو یو پروژه وصل په هغه وخت کې عملي شوله. غربیانو اول د جهاد په نامه یو شورا اعلان کړ چې جهادي شورا په افغانستان کې جوړه شول. دې شورا په لومړي سر کې 40 غړي درلود، چې په هغو کې 3 غړي د کندهار ولایت. نومونه نه اخلم، فکر کوم چې نوم یې واخلم دا به ښه کار نه وي، خو دغونې به درته ووایم چې په ټول افغانستان کې د دې شورا غړي اکثریت د جمعیت، معاذ اسلامي، نجات ملي او د څو نفره د یونس خالص د تنظیم دام وه، په اصطلاح په جنوبي ولایتو کې یا په لویه پکتیا کې، همدارنګه په شمال کې په هرات کې. په دا 40 نفر هغه و چې د امریکایانو خاص خلک وه، یعنې د امریکایانو خاص فرمانونه دوی په د جهاد په سنګرو کې عملي کول. نو دغه څه خپل کار هم واخیستي امریکایانو، د خپل دغه خلک دغه چې ماینومونه واخیسته، دا ډېر په ښه توګه د رانورو اکمالوله، یعنې ډېر د دوی په لاس کې ډېر امکانات ورکول، د وسلو تر پیسو تر هر څه پورې. کله چې بیا د روسانو د ناکامۍ وخت راغلی، یا روسان د افغانستان وتل، د همدغو شورا په سبب، یا دغه شورا د غړو په سبب، د مشرانو په سبب د افغانستان جهاد بدنامه، خپل منځي جنګونه شروع، په ټول افغانستان کې شروع. ټول هغه ښارونه چې د جهاد په دوران کې اکثره ځایونه چې خراب شوي وو، هغه د اطراف ځایونه وو، یعنې ښارونه تر یو اندازې پرې محفوظ وه، په خاصه توګه د کابل ښار. نو دوی کوښښ وکړي چې بیا د دغو خلکو په توسط د افغانستان ښارونه ړنګ کړي، برباد یې کړي. هغه د جهاد کامیابي، هغه د جهاد برم چې ترلاسه شوی و، هغه هم د تل دپاره داسې بدنام کړي چې بیا هېڅوک په هغه مجاهدینو باور ونه کړي. دوستانو، تاسې خو نه یاست خبر، موږ د هغه ثاني خلک یو. هغه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وسو، په 1400 کال اسلام کې تر اصحابو او تابعینو یا تابعینو راوروسته یو ډېر ښه جهاد، پاک جهاد، بې له کوم امتیازه جهاد. دوستانو، هغه مجاهدین چې په هغه سنګر کې مړه کېدل، یا په شهادت رسېدل، یا غازیان پاتې کېدل، دوی هېڅ امتیاز نه درلودی. ډېر په وږي نس، داسې په وږي نس د جهاد کېدی چې حتی د سر بالښت هم نه درلودی، چې کله به په خپله جبهه یا په خپل وطاق کې وو، تلتک یې نه درلودی، د سر بالښت یې نه درلودی. 2 خښې به یې در سر لاندې کړې، خپله صدرۍ به یې کت کړل، پټي به یې پر ځان اواچوي، دغه به د دغه و. یعنې په ډېرو کمو امکاناتو، په ډېرو کمو امتیازاتو یا بې له امتیازاتو دوی دا کار وکړي، د افغانستان جهاد یې کامیابۍ ته ورسوي. خو د دغو خلکو په توسط بیرته هغسې ناکام سو چې بیا هېڅکله د جهاد نوم چا په خوله را نه وړي. اوس که موږ د دغه اوسني ځوانانو څخه پوښتنه کوو چې د روسانو د جهاد، یا هغه جهاد چې د روسانو په مقابل کې وسو، دا نوي ځوانان بالخصوص هغه خرابۍ ویني چې د دوی د لاسه پېښ شوي دي، هغه ویډیوګانې ویني چې د دوی د لاسه وروسته پېښ شوي دي، او هغه کارنامې چې د جهاد په سنګر کې دوی ترلاسه کړي وي یا درلودې، د هغو په باره کې دوی هېڅ معلومات نه لري. کیلري هم دغه اوسني وروسته بدنامۍ یې تر هغه ډېرې بولي، یعنې هېڅ اهمیت نه ورکوي. هغه مجاهدین چې ما درته وویل چې د تابعینو یا تابعینو راوروسته یا د اصحابو راوروسته تر 1400 کاله په اسلام کې نه وه، د هغو د بدنامۍ دپاره دې شورا مکمل کار وکړي. یعنې جهاد یې داسې بدنام کړي چې په خپل افغانانو کې هغه جهاد چې په میلیونونو قرباني یې ورکړله، 1.5 میلیون قرباني تنه د روسانو
د لاسه په شهادت مسلمانان ورسېدله. زموږ ټولې ولسوالۍ، ټول شهرونه، ټول کلي وران شول. یعنې داسې جهاد و چې په هغه کې د روسانو د لاسه که موږ مقایسه وکړو 20 کاله د امریکایانو اوسنی جنګ د روسانو د 1 کال د جنګ سره برابر نه و. یا هغه ورانۍ چې په هغه وخت کې په 1 کال کې وسوې په دې 20 کاله د روسانو په جنګ کې نه دي سوي. یعنې هغه ډېرې سخترنه حالت چې پر افغانانو باندې تېر سو او ډېر سختۍ یې وزغملې، ډېرې لوږې تندې یې وزغملې. پر هغه سربېره جهاد د دغو 40 نفرو شورا په توسط هغسې بدنام سو چې خپل افغانان یا هغه مجاهدین چې په هغه جهاد کې وه هغه هم د شرم څخه د هغه جهاد نوم نسي اخیستلی چې خلک باور نه پر کوي، خلک اعتبار نه پر کوي. یعنې دا د غربیانو یو دسیسه وه چې د مجاهدینو په مقابل کې استعمال کړله. نو دا د جهاد یو لنډ یو مختصر د روسانو د جهاد یو کیسه د دغه شورا په هکله ما درته وکړل. د شورا غړي اکثره پیژنم، نومونه مې زده دي، خو ویل او بیانول یې دلته لازم نه بولم. شاید هغه به چا بد وخوري یا به بد ور ولګېږي. خدای به جوړ